طالبان وایي د افغانستان ستونزه د خبرو لارې حل کوي. طالبانو امریکا او اروپایي هیوادونو ته اطمینان ورکړی چې دوی په افغانستان کې د واک انحصار نه غواړي، بلکې د دوی دریځ دا دی چې افغانستان ستونزې باید د خبرو لارې هوارې شي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم وردګ وایي د طالبانو د مذاکراتي پلاوي مرستیال شیر محمد عباس تانیزی او ورسره پلاوی د ویډیو کانفرانس لارې د امریکا او اروپایي اتحادیې، ملګرو ملتونو، برطانیا، جرمني او ناروې هیوادونو ځانګړو استازو غونډې ته په وینا کې ویلي چې طالبان د واک انحصار نه، بلکې له پیله یې دریځ دا و چې د افغانستان ستونزې باید د خبرو لارې حل شي. طالبانو همداراز د اسلام او افغاني عنعناتو په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته لژمنتیا او د ملي ګټو او شریعت په چوکاټ کې د بیان د ازادۍ له تضمین ډاډ ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیې، جرمني، ناروې هیوادونو ځانګړو استازو په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د زور له لارې د طالبانو له قدرت ته رسېدلو سره مخالفت څرګند کړ.